پوښتنه: هغه کوم صحابي و چې دجال یې لیدلی و؟ ابو هریره، طلحه، تمیم داری، علی المرتضی. صحیح ځواب تمیم داری رضی الله عنه. پوښتنه: سیف الله د الله توره د کوم صحابي لقب و؟ عبدالله بن عمر، علي ابن طالب، سعد بن معاذ، خالد بن ولید. صحیح ځواب خالد بن ولید رضی الله عنه. پوښتنه: سید الشهداء د کوم صحابي لقب دی؟ زید بن حارث، حمزه ابن عبدالمطلب، عثمان بن عفان، سعد بن معاذ. صحیح ځواب حمزه ابن عبدالمطلب رضی الله عنه. پوښتنه: سیدنا بلال حبشي رضی الله عنه کوم صحابي آزاد کړی و؟ حضرت ابوبکر صدیق، عثمان غنی، عبدالرحمن بن عوف، عبدالله بن زبیر رضی الله عنهم. صحیح ځواب ابوبکر صدیق رضی الله عنه.